جنرال خوشحال سادات د عبدالله د ملاقات غوښتنه ونه منله. دا چې عبدالله د خوشحال سادات سره ملاقات څنګه غوښته، څه یې ویلې، مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ویل کېږي چې نن شپه ډاکټر عبدالله درې ځله هڅه وکړه چې امنیتي معین خوشحال سادات سره وګوري، خو سادات یې د ملاقات غوښتنه رد کړه او جواب کې ورته ویلي دي چې د کورنیو چارو وزیر سره دې وګوري. آخر کې د عبدالله استازی د سادات سره کتلي، غوښتنه یې کړې چې زموږ ځینې وسلوال که ښار کې وي امنیتي ځواکونه دې پرې کار نه لري، چې دغه غوښتنې د سادات صاحب جدي غبرګونونه راپارولي دي. سادات صاحب ورته ویلي چې قانون مدني حرکت او لاریون ستاسو قانوني حق دی، اجازه لرئ ترسره یې کړئ، خو که چا د کابل ښاریان زره هم په تقریب کړل، موږ به هغوی ته سخترینه سزا ورکوو او په دې برخه کې امنیتي ځواکونو ته پوره واک ورکړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې شو میاشتې وړاندې د احمدشاه مسعود د مړینې پتلین کې ځینو لنډغرو په کابل ښار کې لنډغري وکړله چې د خوشحال سادات صاحب په مشرۍ افغان امنیتي ځواکونو ورته سخته کلکه سزا ورکړه. نو اوس عبدالله هم ویره لري چې خوشحال سادات یو ځل بیا داسې اقدام ونه کړي. د دې نه مخکې هم د کابل ګارنیزون د عبدالله ټیم ته خبرداری ورکړی و چې اعتراضونه دې د قانون په چوکاټ کې وکړي، که اصول مراعات نه کړل نو له سخت جواب سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله یو ځل بیا د تیرو انتخاباتو نه منل راخیستې دي او په تظاهراتو یې پیل کړی. عبدالله وایي چې 3,000 هغه رایه د باطل اعلان کړل شي چې کومې د بې بایومټریک دي، یعنې بایومټریک شوي نه دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې کتلې وي، که مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه.